تاسو ټیک ټاک جوړ کړی یو کې اکاونټ جوړ کړی وي خو تاسو ته معلومه نه سیټینګ معلومه نه او تاسو کسان فالو کوئ ان فالو کیږي وجه پرابلم یې څه ده وجه دا ده دوستانو کله چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ نو تاسو زر که زره چاته لیک مه ورکوئ ویډیو مه اپلوډ کوئ پیکچر مه لګوئ تاسو احیانا 3 4 5 ورځې پورې تاسو د اکاونټ همداسې ونیسئ او تاسو پکې ویډیوګانې ګورئ په دې کې تاسو لاس مه وهئ ځکه چې دا نوی اکاونټ تر څو چې خپل نورمال حالت ته راځي دا وخت نیسي هر کله چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ نو یو کې اکاونټ جوړوئ دې کې به تاسو کسان نه فالو کوئ زر ته زره همدا پرابلم یې چې کله چې تاسو یو کې اکاونټ جوړ کړئ وی پی ان ورسره کانټیکټ کړئ او وی پی ان باندې تاسو ټیک ټاکونه وګورئ هر کله چې تاسو ټیک ټاک اکاونټ جوړوئ وی پی ان ورسره کانټیکټ کوئ ویډیوګانې مه اپلوډ کوئ لیک چاته مه ورکوئ کمنټ مه ورکوئ تاسو اکاونټ چې دی نورمال حالت ته راشي او تاسو اکاونټ به جوړ شي موږ هم اکاونټونه جوړ کړي دي یو کې هر 3 4 ورځې تاسو همداسې پرېږدئ خپل حالت ته راشي او بیا ویډیوګانې اپلوډ کړئ انفریز کولو طریقې په دې ویډیو کې زه درته ښیم او راځئ که چېرې تاسو ټیک ټاک اکاونټ نه انفالو کېږي بله طریقه هم لري او راځئ دغه ویډیو له ما سره مکمل وګورئ ټیک ټاک خلاص کړئ ټیک ټاک نه بعد تاسو پروفایل ته راشئ دا د دې عکس به واخلئ دوستانو څنګه چې د دې عکس واخیستو دوستانو تاسو به داسې کار وکړئ مخکې به لاړ شئ 3 ډاټ ته به راشئ 3 ډاټ نه بعد سیټینګ راشئ سیټینګ نه بعد دوستانو داسې به راشئ تاسو پیدا کړئ ریپورټ ا پرابلم دلته به کلیک کړئ دې باندې دوستانو څنګه چې تاسو دلته کلیک کړئ کلیک نه بعد تاسو داسې کار وکړئ دلته پلی اینډ فیټ اینډ پلی کټ دا به ووهئ دلته به فیټ ووهئ فیټ نه بعد دوستانو مخکې به لاړ شئ دلته پیدا کړئ نو ویډیوز ان د فیټ دا به ووهئ منځنی دلته چې څنګه کلیک وکړئ دوستانو کلیک نه بعد دوستانو تاسو به نو ووهئ نو نه بعد دلته ټایټلز واړئ ما ته وداسې میسج راغی تاسو د بیا ټایټلز واړئ تاسو به عکس ورکړئ عکس نه بعد دوستانو تاسو لیکنه وکړئ څه شي پرابلم ریپورټ څه په اړه چې تاسو مشکل انفریز باندې مشکل تاسو مشکل حل لري دویمه طریقه چې دلته تاسو چې کوم مشکل لرئ دلته ماته راغلی د ګورئ هیر آر د سم ریکویسټ تاسو چې وړاندیز واړئ زه ما څه مشکل دلته لیکم میسج کې زما مشکل دلته حلئ او تاسو هغه بله طریقه هم تاسو کولی شئ دا هم طریقه که دلته دا راغی دا خو ډېره اسانه ده څه چې پرابلم وي دلته تاسو وواړئ ته میسجونه هم ورته کولی شئ ما ته میسج راغی تاسو ته که کیدای شي بل طریقه راشي هغې طریقې لپاره تاسو څنګه موږ کمپنۍ ته میسج لیږو هغې لپاره داسې کار وکړئ دوستانو تاسو به راشئ ګوګل ته ګوګل نه تاسو به دلته سرچ ولیکئ APK ټیک دا به سرچ کړئ دا چې څنګه سرچ کړئ دوستانو تاسو ته داسې علامه راشي دا علامه به کلیک کړئ دا شین څنګه چې تاسو کلیک کړئ دوستانو مخکې به لاړ شئ مخکې نه بعد دلته سرچ کې ولیکئ فریز ان فریز دلته به تاسو ته نو ډېر شیان راشي دا به ووهئ دوستانو څنګه چې تاسو کلیک کړئ لاندې به راشي څنګه چې دوستانو لاندې راغلی ګورئ کاپي اپیل دلته به داسې دا کلیک کړئ دوستانو تاسو به داسې کلیک وکړئ سلیکټ آل کړئ ما غلط ونیو که څه به دوستانو دا به داسې کلیک کړئ دې نه به تاسو کاپي واخلئ کاپي چې څنګه واخیستله ټیک ټاک ته به راشئ هلته تاسو ته چې کومه علامه راځي همالته به پیسټ کړئ تاسو به حل عکس هم ورکړئ عکس نه بعد چې دی هغه پیسټ کړئ پیسټ نه بعد به تاسو ریکویسټ لاړ شي خو زما دلته دا مشکل ده دې ته لیږم زما مشکل حل شو انشاء زما مشکل حل شو ما دې کمپنۍ ته میسج ولیکه ډېره زیاته مننه